چې دلته زما شپږو نفره هېوادوال مصروف وي او هغه هم ځوانه طبقه زه به هغې لپاره ویډیو نه کوم صفت به یې نه کوم او دی چې دلته یو وړوکی کاروبار شروع کړی دی اطراف کې څوک چکر ته راځي دې خوا ته ضرور به چې زه د صفت کوم هغې به راځي خوري به دته به یو مړۍ حلال روزي الله ورکړي او داسې د کله سوچ کړی و چې خارج ته لاړ شو والا څنګه دی څنګه السلام علیکم انډیواله دا د ورځې څونه داسې څه کوي غونډه ورځې دا څه چل دی دا خو چې سړی قسم دی چې باید صحیح باډي ولري ټوله ورځ دی دا کوم ځای باندې زیات زور راځي په دې ځای باندې ښه ماشاءالله ها دا سوچه دي سوچه شودې دي که بل شی ورسره اچوي او هغه خو نشته ورسره چې شی ورته وایي پوډر پکې اچوي د کوم ځای د غواګانو شودې دي که د اوښانو د اوښانو شودې خو نه اچوي ښه دا کوم ځای دی کلم شی دی رودات شی نه دا داسې څه رقم جوړوي دا زه دغه هغه که که نه دا یو کې واچوه دا واخله او دا سره دا خو واخله که نه نه هغه خو ما درته تاو کړی دوه پیرې ښه دا ته واچوه دا په قاشوغه جوړوي ښه دا سهار کې هغه یوازې شودې وي بیا داسې تاوی راتوي هغې باندې هغه کېږي ښه دا یو خو شو ته هغه شه ته ښه متوجه شه ښه دا یو بل کار هم کېده چې کله اچې ښه ګوره ښه دلته اوږد شو ښه ها صحیح شو او دا ټک دی ولې ورکه اخر کې ښه ښه راځه دا وشو خلاصو دا یې څو څو والا دي 50 والا او د تاسو پیسو نه او د تاسو پیسو نه خرچه راځي څومره لکه دا 50 والا باندې څونه خرچه راځي ځه 10 روپۍ شل پکې ګټئ بیا ماشاءالله ښه ده نه راځه چې زه شاکر راځه ټیسټ کوی راځه کښېنه داسې شاګردي نه دی الله وساته چې خپله یې راوړې خپله یې ومخورې ښه نو ته واخله که نه ته ودرېږه ته لږ صبر وکړه چې زه ټیسټ کړمه هلته داسې ماښام کې شینواري راوستلو چې حیران پاتې سې هلته اذان هم پکې دی ودرېږه لږ ذره خواږه انډیواله لږ ذره زیات خواږه دي خواږه یې لږ کم که خواږه یې لږ کم که نور خو دومره بهترینه ذایقه ده قاري صاحب دغه ماحول نه دی ماحول موږ تاسو اوس فلحال خو داسې ناست یو چې هغې طرف ته مو اوبه دي ښه پرېمانه د سپین غر د غر هغې طرف ته هم دي دا اوبه د کوم ځای دي دا د دې بره سپین غر د غر د سپین د غر غر دي سپین غر اوبه دي سپین غر معنا ده چې کال 12 میاشتې دا سپینې په او ضمن کې یو خبره بله ده قاري صاحب دا به د کې اچې ښه د دوه ولسوالو منځ دی څه شی دا به شاکر ته واچو ښه دا ته خو سره شریک نه یې څوک د هوټل والا سره نه خو ګوره ښه زما هدف دا دی دا روداتو کې هستئ که نه اوس دې ورونو دلته دا ځوانان دي څو ځوانان دلته کار کوئ دلته راشئ کښېنه که نه څونه دکان اجرا دی دکان زمونږ دی 15 ورونه هستئ پکې نور 15 لکه موږ پکې 2-3 ورونه پکې اوسو دا استاد چې دی تر دویم دی که نه استاد ښه بیا لکه موږ 2 شاګردان دي کې چې دلته زما شپږو نفره هېوادوال مصروف وي او هغه هم ځوانه طبقه زه به هغې لپاره ویډیو نه کوم صفت به یې نه کوم او دی چې دلته یو وړوکی کاروبار شروع کړی دی اطراف کې څوک چکر ته راځي دې خوا ته ضرور به چې زه د صفت کوم هغې به راځي خوري به دته به یو مړۍ حلال روزي الله ورکړي نو خیر خو مو رسېده خیر خو مو رسېده او ضمن کې دا دی چې دغه شپږو کورنیو شاته شپږ کسانو شاته د هر یو کور شاته بیا چې دی فامیلونه دي ماشومان دي ښوونځي دي د هغوی پالنه ټوله د دغه یو دکان څخه خدا دا کنه بهترینه کار دی او بسره دی پکې برکات امین نور هېوادوال هم دغسې کارونه شروع کړي ښه کاروبار شته الحمدلله خو چې څوک لږ دا نظریه چا درکړې وه نظریه والا زما خپله کار وشوی دا مې وخت نه په دې زړه کې راغلی مې یو شیره خپله جوړی که نه نو موږ د امان الله ښارګوټي ته هم لاړو پر ما سره بل مو که نه نو هلته مقاضي خوښ نه شو اصلي کې مې دلته راغلی مخکې دې چېرته کړی و نه نه هم کړی ډایرکټ د خپله شروع دا د څونه مصرف په دغه راغلی دې باندې به راغلی یو
وخت یو 15 لکه 15 لکه لارې به راغلي نه افغانۍ ویل افغانۍ به یو 3 لکه به راغلي نه 3 لکه څه ویل 3 لکه افغانۍ نه فکر وکړه لکه په دې دی باندې کنه د میزونو او د دې نه بغیر څلور نو کابو دکان جوړ کړی دي حتی دکانو سره دکانو سره وکنه ښه ماشاءالله یو د خیر نه داسې نه وایم په دغه وسایلو څومره مصرف را په دا وسیله به شوی یو نیم لکه روپۍ راغلي کلارې افغانۍ یو نیم لک د ورځې څونه ګټې پکې اوس مصارفو نه بغیر ځه د مصارفو نه ولا داسې ورځ پکې راځي لکه موږ زرګونو پاتې شي د اختر شپو کې به ښې که نه 10,000 پاتې کېږي د ورځې ماشاءالله ښه سیزن دی څومره ښه ګوره ا د چا خبره کنه کاروباري کنه غریبانو لا کاری صاحب کې یو خبره غریب کاری صاحب بل خبره مو اضافه کو ښه اوس دا ځوان او د سره چې کوم شپږ نور مصروف دي دوی به هیڅ کله د قاچاقي لارو نه د هېواد بهر لاندې ځکه ځان د زمینه برابر کړې ده. خدا وایم کنه هغه ځوانان چې 15,000 مصرف بل دي ته ځي 3,000 دلته مصرف کې انشاءالله تعالی وړو کې کار رامنځته کوي. خو خدای هر ځای کې کېږي ښه د هر چا په وطن کې دا شی چلیږي ګوره خصوصا په اوړي کې بیا په ژمي کې شی خرڅوي ځینې کې به دوکانو بندو به کار نه ورکوي نه سوپ او پیکوړې او دا شیان خو یې شروع کړو میان لکه مخکینی حکومت کې نو د دې خسته کار وکړه میان لکه و خو دغه نه کوي حقیقي ورورو به ښه شي ان شاء الله خدای مهربانه دی مثال سوپ ژمي کې خلک سوپ زیات خوري کنه سوپ خوري بل پسې راتېر شه میان عمر سره خواب شان دی چې وړوکی غوندې هوټل غوندې چې شروع سي پیکوړې او چپس دا شیان سره کېږي لکه مطلب کاروبار شته چې څوک یې وکړي په طبیعت باندې کاری صاحب طبیعت باندې بالکل 40 میلیونه نفوس دی 40 میلیونه نفوس دی په 40 میلیونه نفوس کې خلک چې شیرې خمري خوري خلک پیکوړې خوري خو شي خلک چې چرګان هم خوري مایان هم خوري نو مطلب دا کار شته د سینې چې کار چې پر منګ نه یو څوک شروع خو نور به موږ خدای پاماني وکړو ازارونه هم شوي وو ښه وخت درته غواړم کاروبار وکړئ او لږ حوصله پیدا کړئ صبر استقامت پیدا کړئ ځان کې او د زموږ د فارسیوانانو ورونو خبره مردانګي ځان کې پیدا کړي هر څه کېږي بالکل اول کې به دا هېڅ اعتبار هم نه راته چې زه د ورځې 3,000 4,000 ګټم که نه او داسې د کله سوچ کړی چې خارج ته لاړ شو ولا څنګه دی څنګه دی ولای دغه روز چې دا کشرار وره چې په ستاسو نو ډیر هم کوشش ډیر وکړه ښه څنګه چې لاړ شي کنه بس نتیجه نو یو ورته شو چې خار ته جوړ بوټان سم ته برابر کړل خو دلته الحمدلله کار شروع شو اوس به خوشحاله اوسئ بس ډېره مننه ښه وخت دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې د خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله